السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین حضور ز سید برغه حقیار نزل بیا تاسو درنه حضور ته د شکل شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین حضور زمون نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو خپل ډیسیبل آی ډي انیبل کړو، یعنی هغه بلاک شوی آی ډي مو برته خلاص کړو. کوم آی ډي چې مو بلاک دی بند نه خلاصيږي هغه موږ تاسو څنګه کولای شو په ډیر اسانه طریقه سره برته هغه آی ډي خلاص کو خپل موبایل کې برته وکارو. نو ګران مرتبه دوستان تاسو ته ویډیو مسکیپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې زموږ نن ویډیو خوښ شوی وي نو زموږ د انلاین پښتو فارسی یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پورې ورسره لایک هم کړئ چې تر څنګه مخکې راس نه ولې د پوره خوندور ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي. نو ګران مرتبه دوستان د ویډیو شروع کولو څخه د مخه تاسو ته ریکویسټ کوم چې تاسو دا ویډیو ته لایک ورکړئ ځکه دا ویډیو تر ډیر دوستانو پورې ورسیږي او ډیر دوستان په دغه شان کار باندې لګیا دي چې ډیسیبل آی ډي د انیبل کوای نه سي او په ډیر اسانه طریقه سره هغه وکولای خپل فیسبوک آی ډي انیبل کړي. نو ګران محترم دوستانو موږ تاسو خپل هغه فیسبوک آی ډي را خلاصو کوم آی ډي چې مو ډیسیبل شوی وي. مثلا ګران دوستانو موږ تاسو د هغه آی ډي چې مو ډیسیبل د هغه آی ډي په ټلیفون نمبر جوړ هغه نمبر موږ سره وي یا موږ سره په کوم جمیل آی ډي چې خلاص وو په کوم جمیل آی ډي باندې چې خلاص وو هغه د جمیل آی ډي باید موږ سره وي موجود اوس په موبایل خلاص وي بیا موږ تاسو کولای خپل ډیسیبل آی ډي انیبل کړو. مثلا ګران سان موږ تاسو راځو خپل فیسبوک ته اوس ما د جمیل آی ډي د خلاصه ده اوس د فیسبوک آی ډي ته راځم ګران سان کله چې فیسبوک ته راځم سان دلته ګران سان چې فیسبوک مو را خلاص کړئ پر دا ځای راځي خپل د جمیل آی ډي وي هغه د پاسورډ وي کله چې جمیل آی ډي او پاسورډ مو بیا پر دا سیټینګ باندې او داخل سي لوګین سي هغه فیسبوک آی ډي ته لوګین سي کوم فیسبوک آی ډي چې ډیسیبل تاسو ته ګوري دا فیسبوک آی ډي ډیسیبل د وځ غواړم چې انیبل کوم ور جوړ کوم. نو ګران ساده دا استفاده تر راځي کله چې دا زه درته راغلم سره به موږ تاسو پر دغه ادامه باندې بیا به کلیک کوو دلته کله چې پر ادامه باندې کلیک دلته راځي و دریافت کود ارسال به ایمیل هغه ایمیل آی ډي ته کود ورځي هغه ایمیل چې موږ تاسو دغه فیسبوک آی ډي پر جوړه ده دغه فیسبوک آی ډي پر جوړه هغه ایمیل ته کود ورځي هغه کود موږ تاسو راخو د لیبو اوس مثلا بیا پر دغه ادامه باندې به کلیک کوو چې دغه ایمیل ته کود ورسي. کله چې پر دې باندې کلیک و دغه ایمیل دغه ما جمیل آی ډي ده دغه د جمیل آی ډي د خلاص ده بس بیا پر ادامه باندې و چې و دغه ما د جمیل آی ډي ده بیا به ادامه چې پروګرام سانو بیا دلته سفر راځي و دلته تاسو ته دلته تر اته عدد کوډ غواړي په دې ځکه اته عدد کوډ هغه ما د جمیل آی ډي ته کوډ ورغلی دی هغه کوډ زه راخم اوس دلې په دې ځکه و هم تاسو راسي جمیل آی ډي ګران سانو جمیل آی ډي چې راغون سانو دلته تاسو ته دغه په فیسبوک د خاص ماته کوډ رااله دا کوډ تاسو ته ګوري دغه اته د کوډ ترالي دا بدل دې ځکه څه کپی کورم سره کله چې مو کپی کې ورته تراسو په دې ځکه به پیسټ کو دلته شرالس په دې ځکه به خپل هغه دغه کوډ بدلې په تاسو کې پیسټ کی دا کوډ کنه سو بس دغه ستاس پک شو وي 0.9 یو سلوش درسونه 50 ودا دا کوډ سو بیا پر دغه ادامه باندې به تاسو کلیک وګورئ دا کله چې په ادامه باندې کلیک نو هغه کوډ و دایرالي وای همه چیز انجام شد هر څه چې تاسو فیسبوک آی ډي بلاک کو چې هر څه ټول انجام سو ټول فعال سو ټول کار وسو وای بس پر دغه ادامه باندې به تاسو کلیک وای کله چې پر ادامه باندې کلیک راځئ دلته موږ تاسو د سفر راځي تاسو ورته وګورئ در حال ورود به سیستم دا موږ تاسو هغه ډیسیبل آی ډي چې په کامیابی انیبل سو دا موږ تاسو فیسبوک آی ډي راخلاص اوس نو موږ تاسو خپل فیسبوک آی ډي ته ور داخل سو اوس تاسو هم ګران سره په ډیر اسانه طریقه سره په ډیر اساني سره تاسو خپل فیسبوک آی ډي دغه چې ډیسیبل وي تاسو په دغه اساني سره په دغه رقم سره خپل ډیسیبل آی ډي برته انیبل کوای شي هو چې دا جمیل آی ډي در سره په جمیل آی ډي در سره وي یا دغه در سره د فیسبوک پیج دغه د ټلیفون نمبر چې آی ډي په جوړو هغه د بشا در سره وي تاسو کولای خپل د فیسبوک ډیسیبل آی ډي برته انیبل کی. نو ګرام محترم دوستان دا موږ تاسو نن نه ویډیو کوم چې راځم نن نه ویډیو خوښ شوی وي نو زموږ انلاین پښتو فارسی یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د غنټې نشان پر ورسره لایک هم کړئ سره سره مخکې ځای نه ولې په پوره خوندور ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي. نو ګرام محترم دوستان کوم چې زموږ نن نه ویډیو خوښ شوی وي لایک او خامخا ورکړئ او په کمنټ کې ویل چې ویډیو مو خوښ شو او بل کوم پوښتنه لري ګران تاسو په کمنټ کې راځه کولای شئ. والسلام.